الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما ګرانو لیدونکو ریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د درسونو په لړۍ کې موږ درویشت درسونه وړاندې کړل چې په آخري درس کې د احد د غزا تقریبا عمومي هغه موږ وړاندې کړو چې څونه لازم او مناسب چې د هجرت په دریم کال باندې د شوال په میاشت کې 3000 مشرکین د مسلح چې 200 سپاره او جنگیالي ورسره 200 زغري لرونکي هغه ورسره 3000 ورسره وخان و دار روان شو د احد په غره لمن کې واړول او د دې ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم د زر کسانو سره وروتلو خو په لاره کې عبدالله بن ابی بن سلول او د رئیس المنافقین 300 کسان د دوی نه را جدا کړه او دا 200 کسان لاړو دویم د غره په لمنه کې ځای ونیولو او هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دفاع په خاطر باندې 50 کسان د جبل عینین یا د جبل رمات په نامه باندې هلته غونډۍ چې کوم دی باندې کېنول چې د شاده خانه موږ باندې حمله ونشي. نو جنگ شروع شو. په جنگ کې په اول مرحله کې مسلمانان بیخي فتح پیدا کړل او تقریبا د میدان نه پسې واخسته او د میدان نه کوم ځای کې چې دوی کیمپ او خیمې جوړ کړي هغه ځای نه پسې مخه شو خیمې پرې کې وتښتېد مخ ته. خو دلته غلطي دا وشوه چې کوم 50 کسان چې د غونډۍ په سر غشي وشتون کې ناس وي د دفاع په خاطر باندې هغوی د غونډۍ خوش کړه هغوی چې بس مشرکین وتښتېد نور ضرورت نشته او د دې نه خبره و چې شاته خالد بن ولید پټ سنگر نیولې او چې کله پوه شو چې خلک کېوته نو بس شاده خانه پې راتاو شو حمله یې پې وکړله چې په دې حمله کې تقریبا زیات صحابه کرام چې څونه ټول زخمیان ټول شو د 90 نه تر 100 کسانو پورې دا په دې جنګ کې شهیدان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 غاښونه شهیدان شو. رسخار مبارک 2 حلقې د زغرې دا ننوتلې وینه ته ډېره زیاته لاړله. نو د هغې نه وروسته چې کله دوی نسبي فتح وکړه نور هم دا غوره وګڼله چې بس ځانونه وباسي او ولاړ شي. نو بیا په اوښانو سواره شو آسونه یې د ځان سره روان کړه. چې کله روان شو یو ځای پورې چې ورسېد الروحا په نامه باندې منطقه ده دلته چې ورسېده نو چورت یې ویلو چې دا خلک خو موږ زخمیان کړو مړم نه کړم نو ښه خبره دا ده چې بیرته پسې ور وګرځو تیار هسې زخمیان دي دا پرې هم ښه زور پرې رسېږي بس مکمل یې ختم کول پکار دي. باندې مشوره کې لګیا و چې محمد خزاعي راغی ورته او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خواخوږي او دغه وکړه. محمد خزاعي په نامه باندې د خزاعه د قبیلې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مصطفخانه د نیکه د وخت نور سره دوستانه او ملګرتیا و د راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم په نږدې د منطقه کې اوسېدلو نو خواخوږي ور سره ښکاره کړه د جنګ او دغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې داسې وکړه ماته د شک پیدا شوی ده چې کیدای شي دا خلک ورانې وکړي نو ته یو ځل داسې ورشه دوی معلومات وکړه که ودې لیدل ورته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غټ لښکر سره د پسې را روان دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته ورسېدو نو هلته هزارات نمبر 1 اعلان کړ چې ټول به د شپې خوب ویښ او بیدار اوسئ. کسان یې پیرهداران په ټولو ځایونو کې ودرول چې نه د شپې هغه ونه کړي چې سهار څنګه لمونځ وشو د لمانځه نه بجوخت بلال رضی الله عنه هغه وکړه چې اعلان وکړ چې څومره کسانو پرون په جنګ کې برخه اخیستې چې هر قسم زخمی ټول دی راوځي بس شهیدان نه غیر دا نور ټول دی راوځي هر قسم زخمی دي هغه دی ټول راوځي. قرآن عظیم شان کې په سوره ال عمران کې 4 سپاره کې د آیات دی الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما اصابهم القرح. نو هغه کسانو چې هغوی سره د زخمیتوب سره د هغه
د الله رسول خبره ومنله نو د هغوی صفتونه باقاعده دلته بیان شوي دي چې بیا خلک ورته وایي چې ګوره خلک درته ناست دي دوی صرف په الله باندې توکل وکړي. هغه شو نن جنګ شو د هفتې ورځ د یکشنبې په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو ژوندیو صحابه کرامو سره چې څومره وو صرف جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه چې د پلار په دې جنګ کې شهید شوی و هغه پاتې و کور کې نو هغه ورسره لاړ نور هېڅوک هم لا نه ورسره نور پرې نه خو چې کوم کسان برون حاضر و همغه بس نور به نهځي مزدوی پسې ووته و همداسې لاړ حمراء الاسد دا تقریبا 80 کیلومتره د مدینې منورې نه مخ په مکه باندې پروت دی تر دې ځایه پورې حمراء الاسد پورې لاړ هلته ضیا په ضیا شوه نو مشرکین چې کوم یو هغه ته ورسېدل الروحا ته نو هلته سره کېناسته مشورې سره شروع کړله په دې کې 2 ګروپه شوه یو ګروپ د ځوانانو یو ګروپ د مشرانو ټولو ویلې چې بس دا څه مو کړي همدا کافي دي ځکه مونږ چې کامیابي ترلاسه کړه نسبي کامیابي دا خو د هغه دوی د خپل د ګروپ غلطي چې کوم یوه د ګروپ والا خلکو غلطي وکړه د غلطۍ په وجه باندې مونږ کامیابي ترلاسه کړه که هغوی دا غونډۍ نه وی پرېښې نو مونږ کله هم نشو کامیابېدلی په بدر کې تاسو ونیل خو ځوانانو ویلې چې نه دا خلک هم زخمیان کړي او ژوبل کړي هم دي او زده کړي هم دي راځئ چې یو ځل پسې ورشو چې بیخي بیخو بنیاد وباسو په همدې وخت کې معبد خزاعي ورسېدلو یو روایت دا دی چې دې سړي دلته ایمان راوړو خو عام روایت دا دی چې نه ایمان یې نه راوړی نو دی ورغی چې په دې لاره تېرېدو نو ګوري چې دا خلک رښتیا هم ناست دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم شک و شبهه چې هغه رښتیا شوله نو دوی مشوره کوله چې دی ورورستو نو ابو سفیان ته نه پوښتنه وکړه چې څه حال دی ویلې چې محمد صلی الله علیه وسلم د غټ لښکر سره روان دی او سخت په غوسه دي درته او مثلا اوس ګوره چې د غونډیو په سر باندې به د هغوی مقدمة الجیش لومړنی لښکر چې دی راښکاره شي بس دوی فکر وکړي دا په څه لانجه ککړ شوی چې هغې ځای کې مونږ او نه شو دلته خو سره مخامخ شو بس غلی یم نو بس ابو سفیان ورته وایي چې بس حرکت وکړي دا خبرې پرېږدي بس ایسته لاړل نو الله پاک عز وجل د دوی په زړونو کې هغه روب او ترس پیدا کړي او بس ایسته روان شو بیر مکې ته نو هغه نسبي فتحه چې دوی وکړله په اصطلاح سره کامیابي همغې باندې بسنه وکړه چې بس دې کې چیړ په کار نه دی که نور هم چیړله بس نور هم خرابېږي نو بس همدې باندې اکتفا وکړه ایسته بس دوی روان شو غزوه احد ځینې سیرت کتابونه هغوی د هغې هغه لیکلې اخري هغه لیکلې پایله لیکلې ده او ځینې جدا غزوه لیکلې په هر صورت باندې که د مدینې نه د وتلو خبرې نو بیا جدا غزوه ده او که داسې تسلسل راشي بیا یو غزوه ده ځکه خو دا د غزواتو په تعداد کې چې فرق راځي یو پکې دا زیاده چې احد جمع حمراء الاسد یو غزوه حساب کړی ده ډېرو او تقریبا یو د ذکر یو خبره او کله کله جدا د ذکر د مدینې نه د وتلو په حساب کې شي نو احد نه وتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ دی او د حمراء الاسد ته وتلی د مدینې نه لاړ دی نو بیا 2 غزوې راځي نو ځکه تعداد د هغه کې لږ فرق راځي د سیرت د غزواتو په باره کې سیرت کتابونو کې چا 19 لیکلي چا 15 لیکلي چا 9 لیکلي چا 22 لیکلي خو دا 22 هغه د غزوات دي چې د مدینې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې وتلی دی بیرون نو هغه چې حساب کې ټول 22 راځي او که داسې حساب کې چې پر ځن لکه اوس فتح مکه یو ده د فتح مکې نه طایب بیل دی د هنین غزا بیله ده دا ډېرې راځي خو که حساب کې ټول یو راځي ځکه فتح مکه طایب او هغه د مدینې نه یو ځل وتل دي دغسې د اختلاف په دغه ځای کې راغلی نو دې نه وروسته چې هلته 4 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم تېرې کړې حمراء الاسد کې ښه مطمئن شو چې بس خلک لاړه نو بیا بیرته راغی مکې معظمې ته نو د دې نه وروسته بیا خاص مسایل نه دي پېښ شوي په هغه کې داخل د مدینه کې خو ملته اوسېدل او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قیادت او رهبري لاندې د روزنې او د ښوونې او دا مسایل چې هغه وړاندې بیول تر څو چې 3 کال ختم شو 4 کال راغی په 4 کال کې سفر په میاشت کې د محرم میاشت اصولا د 3 میاشتې ذوالقعده او ذوالحجه او محرم او رجب میاشت کوم یو ده د اشهر الحرم دي په دې کې به د خلکو جنګونه بیخي نه کول یعنی یو خو هسې چې ضرورت شي بیا له خبره کنې دې کې به جنګونه نه سره کول نو ځکه دا نشي آرامې تېرېدلې نو چې کله سفر میاشت راغله د سفر میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت امام بخاری راخسته یو نورو سیرت کتابونو او محدثینو راخسته امام بخاری چې کوم روایت راخسته د خط تفصیلی روایت صحیح البخاری کې هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کسان صحابه کرام د عاصم بن ثابت رضی الله په مشرۍ باندې دا هغه ته ولېږل مکې معظمې په طرف باندې چې مکې معظمې ته نږدې
دوی شاوخوا ته کشف په حالاتو کې وګرځي وخوا بل زیاته او معلومات وکړي چې ودرېدل ته مشرکین کفار او څه خو هغه نشته دی. نو دا د امام بخاري روایت دا دی. او نور محدثینو دا روایت کړی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلک راغله او ورته وویل چې مونږ قوم ایمان راوړی دی او اوس معلمینو او استادانو ته ضرورت لري او دعوت والاو ته، نو که تاسو کسان ما سره ولګئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عاصم بن ثابت په مشرۍ باندې 10 کسان صحابه کرام ورسره ولېږل چې هغوی که حضرت خبیب او حضرت زید بن دسنه او حضرت عبدالله بن طارق او عاصم بن ثابت دا خلک پکې وو. نو بس دې ځای چې روان شو کله چې رجیع منطقې ته ورجیع تقریبا مکې ته نږدې منطقه وه، دلته یوه چینه وه. هغې وخت کې د چینې مسله کوم ځای کې چینه ولته به آبادي و نور ځای کې به نه وه چې هلته کله ورسېدلو بس د خلکو ورسره غدر او خیانت وکړي او بس دا کلي خلک یې پسې راټول کړه. کله چې راټول شو بس صحابه کرام پوه شو چې دلته خو کار خراب شو. نو دی برکت وکړي د هغې ځای نه لاړه بل زیاتې غونډۍ ته چې ورسېده شاته به چې خلک را ورسېدل نو بس غونډۍ باندې دوی پورته وختل لاندې منطقه محاصره کړه. نو چې کله محاصره کړه نو دوی ته ورته وویل چې ګورئ تسلیم شئ، مونږ څه درته نه وایو، هېڅ خبره هم نشته، بس تاسو تسلیم شئ. هغه ورته چې په هېڅ صورت هم نه کېږي تسلیم، دلته د کفارو او د مشرکینو په خوله باندې هېڅ اعتبار په کار نه دی. نو بس همالته په دې غونډۍ کې جنګ شروع شو. په دې جنګ کې عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه او نور 2 کسان صحابه کرام ټول شهیدان شو. چې کله شهیدان شو د هغې نه وروسته 3 کسان ژوندي پاتې شو. خبیب رضی الله عنه، زید بن دسنه او عبدالله بن طارق، دا 3 کسان ژوندي پاتې شو. چې دا کله ژوندي پاتې شو نو دوی ته هغه وکړه چې ګورې راکېوځئ او موږ هم نه وژنو، غوړې خبرې ورته وکړې. هغه غریبانان بس په دې باندې غولېده او بس 3 وړه راکېوته. چې کله راکېوته څنګه چې راکېوته بس د دوی د کمانونو نه کوم تسمې چې پکې دا تسمې راخلاص کړي دوی لاسونه پرې وتړل. نو هغې ورته ویل چې ګورئ تاسو خو موږ سره وعدې وکړې او قسمونه هم یاد کړه او بل هم دا وکړه چې تاسو احمقو سره همداسې په کار دی چې د موږ په خبرو وغولېدی په جنګ کې. نو خبره دستي هغه دروغ او هغه ټګي او هغه د کافرانو د مشرکینو دستي ثابته شوله. نو دا 3 وړې وتړل. چې وتړل بس روان یې کړه. چې روان یې کړه عبدالله بن طارق رضی الله عنه یو ځل پښې وخرولې چې بس هېڅ در سره نه ځم، تاسو موږ سره غدر کړی، داسې خاینانو سره موږ نه ځو. بس هغه هم دلته شهید کړه. صرف 2 کسان پاتې شو. حضرت خبیب رضی الله عنه، حضرت زید بن دسنه دی روان کړه ځان سره مکې ته بوتل. او مکه کې چې کومو کسانو پلرونو خپلوان مړه شوي وو هغوی دا واخیستل ځان ته او بس ځان سره بندیان کړه چې هغه ورځ وې د وی ساتل چې څه وخت تیر شي او دوی باندې څه فیصله وکړي د خلک مسلات وکړي، بیا به وروسته دوی وژل کېږي. نو حضرت خبیب خلکو ځان سره بوتله چې کوم کسان وژل شوي او زید بن دسنه هم بل کور ځان سره بوتله. حضرت خبیب رضی الله عنه د بخاري حدیث دا دی چې دی په کور کې کوم کور کې چې دی بندي و هغې کې دنه ډېر کرامات صادر شو. یو خبره خو دا و چې دی چې په کوم اتاق یا کوټه کې بند و هغه به قلب کړی و همیشه. خو چې کله به هغې خلکو ته ډوډۍ راوړه نو چې ډوډۍ به راوړې د سره به تازه انګورو دا شیان پراته وو. هم حیران و چې دا په مکې کې د سره خو دلته انګور شته نه وی د انګورو موسم هم نه دی او د سره به هغه پراته و. دا د خاص کرامت و چې الله عز وجل خلکو ته ښودلو. نو خلک کومه ښځه چې په دې کور کې اوسېدله هغه بالکل جاته د دې اثر لاندې راغله. بیا وروسته ایمان هم راوړو چې د دا کراماتو دا شیانې ولیدل. نو د باندې دا خلکو مشورې سره کولې چې څه وکړو. اخر فیصله په دې وشوه چې دا سړی باید اعدام شي. نو غالبا صفان بن امیه دی خلکو چې کوم هغه مړه شوي وو بس هغه خلکو شهیدان کړل. د عاصم بن ثابت مبارک راځي چې دی چې کله شهید کېدلو د شهادت نه مخکې سوال وکړي الله پاک ته چې 2 هغه را سره وکړي. یو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ په هغه باندې واقع باندې خبر کړه چې داسې واقع وشوله. او دویم دا چې زما جسد او زما سر کافرو ته یا الله په لاس ورنه کې د هغوی ما کافر ته لاس نه دی ورکړی الله، ما جسد ته هم د هغوی لاس مه رانه شدی کوه. نو وایي چې دا کله چې دا کسان شهیدان شو دا 2 ژوندي ونیول هغه یې بوتله. نو دلته راغله چې دا د هغه سر راغوڅ کړي د عاصم بن ثابت او ویسې ځان سره. نو چې کله ورنږدې شو چې یو دم دا غټې زنبوري کټه چې ورته ویل کېږي یا سرې تورې دا راغله. یو دم یو سیل راغله په دې سر باندې کېناستلی. چارسونه هغوی هغه شو هېڅوک نږدې نه پرېښود. څنګه ورنږدې یو دم بیا به ورمنډه کړي. بس همداسې تر ماښامه پورې تر تیاره پورې دوی ورته ودرېده چې کېدای شي دا هغه زنبورک او دا غومبس چې دا به وتښتي خو لا نړلې. د شپې ویلې چې دوی ښه تیاره شي. شپې یو دم الله پاک عز وجل
سخت ترین شدید باران وکړلو دا مړي د کرت د سلاو باندې یو ډیستو لا درکه شو نو کافرانو ته پلاس ورنه راغله الته چې هغوی کوم کسان خرڅ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک دستی خبر کړي چې ستا 100 کسانو صحابه کرام چې هغې کې 8 شهیدان شو 2 پکې ژوندي نیولې شوي دي هلته بې ولیدي نو دې خبرې نه خبر شولو نو د هغې نه وروسته چې دوی هلته مکه کې بندیان کړه نو حضرت خبیب خو دا کراماتو بالاخره به د باندې فیصله وشوله د اعدام چې دا باید وژل شي نو دی به چې سړی وژلو په داخل کې نه د حرم د حدودو نه به بیرون بوله نو تنعیم دا کوم ځای کې چې زمونږ او تاسو خلک ځي هغې ځای نه عمره تړي راځي هغه ځای ته بوتلو په هغه ځای کې نو دا چې کله هغې ځای ته د مرګ ځای ته بوتلو نو ده ورته وویل چې ما ته دونه اجازه راکړه زه یو 2 رکعته لمونځ وکړم نو 2 رکعت هغوی اجازه ورکړه 2 رکعت خو 2 رکعت یې ډېر سپک یعنی زر زر یې وکړه داسې ډېر وخت یې پې تېر نه کړه نو بیا دوی ته ورته ویلې چې دا 2 رکعته ما په زړه و چې ښه اوږدی وکړم خو په دې خاطر مې زر زر وکړه چې تاسو به چې والله دا سړی د مرګ نه یېرېږي نو ځکه داسې ځان په هغه کړلو وخت یې ډېر پې تېر کړه د هغې نه وروسته دی هغه ته چې را وړلو اعدام ته نو ابو سفیان ته نه پوښتنه وکړله ورته ویلې چې زید خبیبه که چېرته داسې وی چې تا په ځای باندې محمد رسول الله دلته وی او ته په کور کې قرار ناست وی او نو څنګه هغه دې دی چې خوشحاله به وي ځکه چې ته به خلاص وي هغه به مو نیولی وي هغه ورته وایي چې ګورې تاسو زه دلته چې دا کوم ځای کې یم زه دا نه خوښوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پښه مبارکه دی اصغې قدر لاړ شي زه د ټول تیکه تیکه شم خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجود مبارک یا په پښو باندې یو اصغیر نستلم دا نشم برداشت کولی نو ابو سفیان د خلکو ته ورته چې عجیب هغه دی خلک دي د ټول نه زیات خپل ځان د خپل وجود نم رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېر ګران ځکه د ایمان تقاضا هم داسې ده که نه محبت النبي صلی الله علیه وسلم من الایمان چې امام بخاري کوم باب کې دی او امام مسلم چې کوم یا وجوب محبت النبي صلی الله علیه وسلم اصلي خبره خو دلته وه هغوی او بل دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قاعدانه هغه رویه او کردار او سیرت چې کوم یو دا د همدې وړ و چې سړی د محبت ور د موږ د مشرانو چارواکو غوندې نه و چې بس نګه غلا کوي بس نور څه کار یې نشته نو ځکه خو د دوی سره چا محبت نشته د هغوی سره محبت په همدې خاطر و چې هغه دا ټول شیان د دوی په خدمت خیرخواه د هغوی د دنیا او د آخرت نجات ورکوونکی شخصیت و ځکه خو ورباندې ډېر زیان ګرم خپل هغه بیا کوله نو دی دلته شهید کې بیا د دې چې کله شهید شو نو په همدغه ځای کې همداسې ځوړن پرېښولو پیرداران شاوخوا ورته وکړه نو بیا وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک پسې ولېږل چې دا راخلاص کړي خو چې کله دی ورورسېد هلته راخلاص یې کړه چې کله یې راخلاص کړه ویل چې خلک پرې راخبر چې خلک پرې خبر شو بس دوی رامنډه کړه خو رامنډه کې دا حالت شو چې هغوی 40 کسان تقریبا هلته ورته نږدې پیره کوله نو هغه راخلاصېدو نه چې کله یې مړی راخلاص کړي ځای پرې چې راوته هغوی پسې راورسېده نو ایسته دی پرېښولو او دوی جنګ شروع کړه د کسانو نو هغه مړی وایي چې زموږ هم داسې روغ ښکته کړه بس د دوی د هغه نه شر نه او د هغه نه وساتلو محفوظ کړو زید بن دسنه رضی الله عنه هم چې چا سره بندي وو هغوی هم همدغسې څنګه چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه شهید کړی و داسې دی هم شهید کې نو دلته یو خبر دا چې په دې 2 کسانو کې د دواړو نه کرامات ثابت شوي بلکې د بخاري حدیث دی او بل خبره دا هم ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت چې کوم یو هغه هم دی او بله خبره دا ده چې د مرګ نه مخکې مسلمان ته سنت طریقه دا ده چې څوک اعدامېږي هغه کېږي نو هغه به 2 رکعته لمونځ کوي او د دې ابتدا چې د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ایښې ده نو دا په 4 هجري کال د سفر په میاشت کې د رجیع پیښه وشوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خواشینه شو ډېر زیات خفه شو په دې خبره باندې دې نه بعد لږ ورځې بعد دغه د سفر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته براء بن مالک یو سړی راغی چې د نجد د مرکزی عربستان د دغه منطقو سړی و راغی ورته نجد نو ده ته ورته ویل چې موږ خلک خو اسلام ته مایل شوي دي خو که تاسو څه کسان موږ سره ولېږئ چې هلته دعوت شروع کړي او د خلکو سره یو څه وخت وکړي چې ما خو امید شته چې تعالی دا مسلمانان چې دا خلک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې رابع بن مالک دا خو صحیح ده خو زه د خلکو نه د خیانت ویره لرم چې دا خلک داسې په عهد او پیمان باندې سنجان کلک نه دي ولاړ داسې نه چې ما صحابه و هغه ورسوي ضرر ورسوي هغه ورته رابع بن مالک ورته ویل بالکل زه د ضمانت کوم زه خو د منطقې سردار او مشر یم نو بس زه ضمانت کوم هېڅوک هم څه ورته وایي نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم
اویا کسان د اصحاب الصوفه چې کوم د مسجد نبوي سره خوا کې چوتره چې جوړه شوه اوس هم شته دی هغې صوفې چې کوم کسان دلته به اوسېدل دا ام مجاهدین و ام راهبان و ام دعوتي خلک او د تدریس هر شي د وزانې وقف کړی و دین ته بس خلاص دا خلک و نو دا اویا کسان د دوی نه ورسره ولېږل بخاري کې د حدیث راغلی دی چې دا کسان ورسره لاړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خط ولیکلو حرام بن ملحان د انس بن مالک د مور ورورو د حضرت انس بن مالک ماما کې د لودته خط ورکړي چې عامر بن دوفیل چې د ټول قوم د قبیلو غټ سردار و دته به د خط وروړي او ته چې د دعوت کسان دی بس دلته راغلی دلته لکه موږ تاسو تبلیغ دعوت ولا چې ګرځي دا صاحبانه نو دوی ورته هغه به کې بس عمل ته وي تر څو پورې چې لازم یو ضرورتي بیا به سره رابطه ساتو نو د حرام بن ملحان د خط واخصل الته چې منطقې ته کله ورسه دا برابر مالک ورسره و د خلکو سره یو ځای وسره نو خط وروړلو عامر بن طفیل ته چې دا غوښتل خو دا ډېر خبیث سړی و هغه خط چې ورکړي خط چې د لوڅ کې خط لوستلو نو هغه ته یو چاته اشاره ورته وکړه چې بس شاده خوانه ووایه بس هغه سړی شاته راتاو شو په دې شا کې د ملا کې په داسې نظام باندې ورځي دا نظام دی خو وروتله نو ویني ته نه د شي راوته چې ویني راوته د خپل لاسونه د شي لپ کړه او د لپ کې د ویني راوته د شي په مخ باندې وشړل فزت ورب الكعبه زما د پر رب کعبه باندې قسم چې کامیاب شوم چې دا خبره وکړه بس د خلک تعجب کې شو چې عجیب سړی دی مړ شو اوس مړ کېږي وردېږي او بیا هم دی وایي چې فزت ورب الکعبه په رب کعبه قسم زه خو کامیاب شوم نو وروسته بیا دا خلک پوه شو چې خو اصلي خبره خدا د شهادت دی الله په لار کې دا ډېر غټه کامیابي ده ځکه خو دې سړي داسې قسم یاد کې نو فزت ورب الکعبه ویلې بس دی راولو دلته شهید شو نو دلته عامر بن طفیل چې کوم یو د خپلې قبیلې کوم کسان چې دوی ته ورته ویل چې راجګ شي او دې پسې لاړ شي دا خو دلته یوازې راغلی او نور کسان وړاندې د کلي نه بهر کېنولي چې تاسو کېنه زه به لاړ شم معلومات به وکړم څه خبره بیرته به راشم بیا به که ښه و لاړ به شو که ښه نه بس هغه بیچاره دلته شهید شو دلته د خلکو ته خپلو خلکو ته ورته وایي چې راوځئ او د خلکو پسې لاړ شي د خلک ژوندي ونسئ او مړه کوي هغه ورته ویل چې ګوره براء بن مالک دا یې ده وراره و د عامر بن طفیل دا ستا وراره دی او دې سړي هغه ورکړی د خلکو ته پناه ورکړې او ده راغوښتي ده په ضمانت باندې داخل راغلی موږ د ضمانت نشو ماتولی نو بس بیا نورې قبیلې چې کوم یو دي هغوی پسې خلک ولېږل غیر راوغختل هغوی چې راغله 200 کسان تقریبا برابر شو نو 200 کسان مسلح راغله او بس صحابه کرام پسې ورغله هغوی غریبانان دي سره خبر نه هغوی خو دې ته ماتل و چې ودر حرام بن ملحان رضی الله عنه څه هغه راوړي احوال راوړي خو د هغې نه مخکې چې هغه راشي هغه شهید شو دوی راغله بس دوی محاصره کړه بس جنگ شروع شو درزغه په دې کې تقریبا ټول کسان شهیدان شو صرف یو کس پکې ژوند دی امیه بن عامر زمری په نامه باندې او صحابي د ژوندې پرېښو او د په دې خاطر باندې ژوندې پرېښو چې د عامر بن طفیل مور دا نظر منلی و چې ما ته چېرته کوم یو د مضر د قبیلې کوم سړی غلام پیدا شي نو زه به آزاد کړم د نظر منلی د په دې خاطر وساتلو چې دا به د نظر کې به هغه کې آزاد کړي نور صحابه کرام د اویا کسان و دې کې 9 کسان چې دي دا ټول شهیدان شو په دې کې یو کس عامر بن فحیره رضی الله تعالی مخکې درس کې د هجرت په درس کې مونږ بار 2-3 ځلې تکرار کې دی حضرت ابوبکر صدیق شپون و چې چا بر رمه د شپې غارې سور تر واستلو شو دی به ورکولې ده قدمونه بارانو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په سفر کې د عبد الله بن اوریقت سره په یو اوخ باندې سپور او په لیکه لوستم پوهېدلو دا سړی نو دام پکې شهید شو خو د ده نه دلته ډېر غټ کرامت صادر شو هغه دا چې کله دا ټول شهیدان شو عامر بن طفیل دا هغې د سپې وګرځېدلو په دې وخت کې د دې عامر بن فحیره رضی الله دا مړی داسې جګ شو د تلو ایسته دونه جګ شو چې سترګو نه پناه شو وروسته بیرته دا جسد راغی دلته پروت عامر بن امیه زمری چې کله راوستلو او د عذاب په اصطلاح سره دی خو آزاد کړه چې ته بس آزاد وسه نو دا عامر بن امیه زمری چې کله راوستلو نو د عامر بن طفیل د سردار چې کوم یو دو ورته ویل چې تراشه دلته ما سره نو ځان سره روان کې ویرسو عامر بن فحیره جسد چې کوم ځای کې پروت و د شهید دلته وړو چې دا پیژنې ویل نه پیژنه خو هغه د عامر بن فحیره رضی الله تعالی عنه دی
او دا د حضرت ابوبکر صدیق هغه آزاد شوی غلام دی. نو دا هغه ویل چې تا څنګه دې سړي پوښتنه وکړه؟ ویل چې زه دلته ګرځېدم په دې مړو کې، یو دم د جسد همداسې پورته شو، ما ورته کتل چې ما د سترګو نه پرار شو، ورکو بیا بېرته راغی دلته راکېوتو، دلته پروت دی. نو دا ما زم دې ته تعجب شوم. په هر صورت دا د صحابه کرامو محبت او هغه و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د محبت په نتیجه کې کرامات تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام نه صادرېدل، او دا بالکل په ټول هغه کې ثابت ده په هغه باندې. ځکه په دې کې د بخاري او د مسلم او د حدیث او په قرآن شریف کې هم دې ته اشاره شوې چې څوک اولیاء الله یا الله پاک دوستان یا الله پاک ته نږدې متقیان صالحان د هغو نه کرامات صادرېږي او د انبیا علیه السلام نه معجزات صادرېږي. خو اختیار او صادرېدل صرف د الله عز وجل په لاس کې دی، خپل اختیار د ولی پکې نشته، نه د پیغمبر اختیار په معجزه کې شته او نه د ولی اختیار په کرامت کې شته. او کرامت بیخي ثابت دی، بلکې انکار ته شاید کله کفر هغه شي، ځکه چې قرآن شریف کې دا باقاعده هغه شوي چې بی بی مریم ته به خوراکونه راتله، هغه ته د ذکر علیه السلام ورته وایي چې دا د کوم ځای نه راځي؟ انا لک هذا، دا د کوم ځای نه راځي؟ من عند الله، دا د الله پاک نه راځي. دا کرامت و د بی بی مریم. دغه صحابهونه ډېر زیات کرامت د صحابهونه صادر شوي د بخاري او مسلم او د حدیث کتابونو کې شته دی. نو دا د دوی کرامت و. دلته د خبیب رضی کرامت پر جې پیښه کې هغه شو. او دلته دا بیري معونه چې کوم ورته وي دې واقع ته بیري معونه واقع ویل کېږي. 80 کسان صحابه کرام لاړل، صرف یو پکې ژوندی پاتې شو، نو ټول پکې شهیدان شو. کله چې ابن امیه زمری خوشی کې نو ډېر روان شو د مدینې په طرف باندې، ځکه نظر منله بس ایسته خوشی کې په لاره کې چې روانو لارې ته یو ځای چې راورسېدو 2 کسان مخې ته ورغله. نو سوري ته سره کېناستو، خبرې سره شروع کړې کوم ځای. نو د پوښتنه وکړه چې دا د هماغه کلي خلک وو چې په کوم کلي کې دا کسان شهیدان شوي وو؟ دې منطقې خلک وو. او سړي فکر وکړه چې خلک هم دا دي، دا خو دې مونږه 9 کسان هم شهیدان کړه. نو بس اندلته ورسره ګپ شپ شروع کړه، د خبرې بالاخره ستړي وو. دویم سړی هغه هم سړی بس هملته سرونه کې خو ایسته دا دواړه ویده شو. دی خو دغه سره خو تیار پروګرام و، د سترګې پټې کړه وخرېد او بس وروسته د سترګو لاندې کتل چې کله هغوی ښه ویده شو رښتیني، نو بس پسې ورجګ شو، یو نه توره واخیستله او بس دواړه یې هلته مړه کړه. چې مړه یې کړه ده په دې خاطر مړه کړه چې دا خو د دښمن د قبیلې خلک دی، ورته دغه قبیلې خلک د کوم ځای کې شهیدان شوي وو. نو بس دې ځای نه روان شو. خو لږ په لاره کې خوشحاله غوندې و، یو خو هلته خو دا بل خوشحاله به دی و چې زه 2 کسان خو مې مړه کړه پکې، که نور څه نه، خپل انتقام او هغه مې ترې واخیستلو. نو مدینې منورې ته ورسېدو. مدینې ته چې کله ورسېدم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی. دا ټولې پیښې مکمل جریان یې ورته ویلې، د عمرو بن عمیر خبرې یې ورته وکړه، د حرام بن ملحان خبرې یې ورته وکړه چې دغسې خبره وه. نو بس دغسې په لارې کې 2 کسان را سره مخامخ شو، ما هم دې نه ووژل. هغه ورته څه قسم خلک وایي چې دا ووایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې دا 2 کسان ما ته راغلي وو، هغوی ته ما ختم ورکړی وو، هغوی ته امن ورکړی وو، هغوی د موږ سره رابطې کې وو. تا خو داسې کار وکړې چې موږ دې اوس په لانجه کې واچولو، موږ مجبور یې دې خلکو دیت ورکړو، ځکه چې دا عهد شوی دی دوی سره، موږ نو په دې خاطر باندې به هغه ورکړو. دلته په میثاق مدینه کې موږ وایو چې 52 مادې لرلې. په دې 52 مادو کې یو خبره ده د دیت په باره کې، او دا اوس موږ تاسو په شریعت او په قانون کې شته او په نورو قوانینو کې هم شته چې که چېرته دیت راشي نو دیت خو یو سړی نشي ورکولی، دا خو ډېره مشکله ده. نو دې کې د موږ د امامانو او مجتهدینو 2 طریقې راایستلې دي. 2 طریقې دي. یو طریقه دا ده چې دا کوم قاتل چې مقتول خیر وفات شو خو دته اوس دیت ورکوي، دا دیت په 2 صورتونو باندې د مجتهدینو د خوا نه هغه شوی 2 طریقې راایستلې دي. یو طریقه دا ده چې همدغه د دې قاتل خاندان چې کوم یو د نږدې خپلوان چې کوم د دې کې به باقاعده برخه واخلي، دا به 3 کالو کې ورکولی کېږي. ګوره 3 کلونو کې به دا دیت 100 وخان دي، 100 وخان به تقسیم کې په 3 کلونو لکه 3 وخان راځي. دا 3 وخان به بیا اندازه معلومه ده چې یو سړی به څونه ورکړي. دا په فقه کتابونو کې شته چې دونه اندازه به اخلي. که چېرته بل پر دې خاندانو د نږدې خپلوانو وسه نه رسېده نو بیا به نورو نه هم چند اخلي، او حتی تر دا خبرې هم تر حکومته پورې رسېږي چې چنده واچوي او دا په 3 کلونو کې دا د دیت پیسې هغه ته ورکړي. دا یو طریقه شوله. او یو طریقه دا ده چې داسې دې وکړي چې دا سړی چې کوم یو قاتل دی، دا قاتل دی معلوم کړي چې دا څه کسب لري. که بالفرض لکه معلم وي
نو معلمین به ټول په دې دیت کې ورسره برخه اخلي. نه موږ تاسو د معلمینو اتحادیه، استادانو اتحادیه، انجینرانو اتحادیه، ډاکټرانو اتحادیه، د کارګرانو اتحادیه، ډریورانو اتحادیه، کلینرانو اتحادیه، دغسې یو شی پکې د دکاندارانو اتحادیه، دا اوس ټوله دنیا کې تقریبا شته اتحادیه. نو بیا به داسې کوي چې طریقه یې دا ده چې که معلم مړی کړي، قتل خطا یې کړي، دا قتل خطا کړي، قتل خطا کړي، نو دا 100 اوښان چې کوم یو دیت دی، دا دیت به په 3 کلونو کې ادا کېږي، دا به ویشل کېږي په 3 کلونو. بیا 3 کلونو وروسته دا 3 چې راځي دا به بیا د دې معلمینو باندې ټول دا شی کېږي. که ډاکټر چاته پچکاري وکړه، پچکاري سړی مړ کړي، دې ته قتل خطا راځي، نو دی به هم دیت ورکوي. ډریور په لار روان دی، سړی مړ کړي، نو دا هم قتل خطا دی. نو که ډریور سړی مړ کړي، نو ټول ډریوران اتحادیه د ډریورانو چې کوم دی په دې کې به برخه اخلي. او که کلینران دا کار وکړي، کلینر به ورکوي، که ډاکټر نه وشو ډاکټر ورکوي، که انجینر وکړي انجینر به ورکوي. که هسې کاروبار والا خلک، یو سړی په کاروبار کې تنه مړ شو، نو دی به هم دغسې به دا کاروبار کوي. دا طریقه تقریبا لږ ښه ده، ځکه چې دې کې هر سړي د لږ لږ برخه رسېږي او ټول باندې یو سړی خو بیخي نشي ورکولی، دا خو ډېر مشکل کار دی. نو دیت کې مسله دا وي. نو په میثاق مدینه کې هم دا خبره وه چې هلته مخکې ما ویلې چې د دیت کوم قوانین چې مخکې نه وو همغه به نافظ وي. نو هغې کې یو مثلا دا وه په دې مخکې چې دیت چې به کله مسله راغله، نو ټولو خلکو به چنده اچوله، بیا به هغه دیت خلاصېدلو. ځکه دا یو عمومي مسله یو، هغه څوک چې قتل هم کوي، یا بیچاره هم په دې نه وي پوهېږي چې دا قتل ولې وشو. خو خطایي کله سړی ډز کوي زیات دی چې مرغۍ ولې سړی پکې ولګي، کله موټر یو بریک ووي، بریک کار ونه کړي یا خطا شي، دا قتل خطا قصدي عمدي نه وي که نه، بس دې ته. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو خو داسې یو کار وکړئ چې اوس موږ مجبور یو د خلکو دیت ورکړو، ځکه ما ته راغلي وو، ما په قاعده خط ورکړی، هغوی ته مې هغه ورکړی دی. نو بیا په همدې سلسله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو خلکو ته هم خبر ورکړي. د یهودو خو 3 قبیلې موږ ویلې چې موجودې وې. بني قینقاع قبیله خو په 2 هجري د بدر د غزا نه بعد مخالفت وکړي او مشکل پیدا کړي، نو هغه د مدینې نه وشو. نو دلته 2 قبیلې نورې پاتې، بني قریظه او بني نذیر. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بني نذیر ته ورغی، مشرانو سره سلام بن مشکم او دې خلکو سره خبره وکړي چې د دیت کې موږ سره کومه کوي. یو مسله دا وه چې دیت کې موږ سره برخه واخلي چنده، او دویمه خبره دا و چې دوی دغه د بني نذیر خلک چې کوم یو دا د دې خلکو سره چې د عامر بن طفیل دا قبایل و، دوی سره دوستانه او بلد ورسره چې که تاسو ورشئ او دونه ورته وایي چې دا 2 کسان په ساوه کې مړ شوي، که دوی په دیت کې لږ سهولت موږ سره یا کم کې یا په اخیستلو کې، هغه بیا د هغه د مقتولینو خوښه ده چې لږ اخلي ډېر اخلي، بخي نه بخي. 3 کالو کې اصول دي، خو کېدای شي لږ زیات کې دا مدت، دا ټول گنجایش پکې شته، د هغوی خوښه ده، هغه اختیار د هغوی په لاس کې دی، هغوی څه قسم کوي ټول هم بخلی شي، هېڅ مشکل هم پکې نشته. او شریعت کې هم دا دی چې ته وبخئ، دا کار ښه دی چې ولکم فی القصاص حیات یا اولي الالباب. دې آیات نه مخکې وروسته چې کوم آیاتونه راغلي دا خبره پکې ده چې تاسو بخلی هم شئ او کمولی هم شئ، خو زیاتولی نه شي، زیاتوالی پکې نشته، کموالی کولی شي پکې، بخلی شي پکې. نو هلته چې ورغله هغوی حضرت عمر ورسره و، حضرت علي ورسره و، حضرت ابوبکر صدیق ورسره و، سعد بن ابي وقاص ورسره و، څه کسان نور هم ورسره و، صحابه کرام ورغلل ته. نو هغوی ورته وایي صحیح شوه، تاسو دلته سوري ته کښېنئ. نو دا د کلا دیوال سوری چې دې سور لاندې کېناست، دلته خو ګرمي همیشه ګرمي، نو ژمی هم ګرمي، وړی خو یې ګرم. نو دوی دیوال لاندې کېناسته او دوی ننوتل چې موږ به مشوره سره وکړو. نو سلام بن مشکم د دوی مشر عالم هم مشر هم دا چې ننوته کله نه ټولو زر زر سره یو ځای شو چې ګوره بهترین وخت دی چې دلته راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دیوال د سوري لاندې ناست دی، پاسه به دا چې کاټه تیږه وخېږي او په سر به پرې راخطا کړو، یو وارې به د هغه نه به ځان خلاص کړو. نو سلام بن مشکم د دوی عالم و، هغه په دې خبره پوهېدو چې د نبي آخر زمان وژل او قتلول دا په هېڅ کتاب کې نشته. یعنې موږ په کتاب کې نه، یعنې په دې دیني کتابونو کې دا خبر نشته چې نبي آخر زمان به څوک دا به وژلی کېږي یا به شهید کېږي، بلکې تر آخره به ژوندی او په خپل مرګ به وفات کېږي، بلکې کامیابېږي، دا ټول جزیرة العرب به د کنټرول لاندې راځي. نو په دې پوهېدل، نو خلکو ته ورته وایي چې ګورئ دا کار تاسو نشئ کولی، ځکه د وژلو او د قتل هېڅ سند نشته په کتابونو کې چې داسې دی به وژل کېږي. دویمه خبره دا ده چې دی خو رښتینی پیغمبر دی، په دې باندې خو ګوره ښه پوهېږو چې خامخا درته وحی راځي، او چې وحی ورته راغله نو بیا به تاسو څه کوئ، بیا خو د خبرې رسوا کېږي او د دې رسوایۍ سره ستاسو مرګ دی، بیا خو دلته تاسو نه پرېږدي، یا به مړ کوي یا به هم شړي، دغه به کېږي. نو ټول ویل چې چا به یو څه ویل، چا به بل څه ویل چې مړه شي،
ته اصلا ډارېږې په دې خاطر دا خبره کوي. خو خیر د ډار خبره وایه یا نه وه، بس خو خبره دې ته ورسېده چې کار خراب شو، نو بس کار نه کېدلو. نو په دې خاطر باندې دلته یو سړی و عمر بن حجاج، کې جیم الف شین حجاج دا نومېدلو. نو ده وویلې چې بس دا کار زه کوم. مونږ چې واړه وو، اوس خو نشته داسې په دې اطراف کې، البته په ښارونو کې هغې وخت کې د ژرندې او دا شیان به اطراف کې هم ژرندې وي، خو دا واړه کارونه به چې کوم یو په مونږ ورته میچن وایو، داسې لندې تیږه وغټه په دې باندې به دې کې به سوری کړی، بیا به لرګی پکې، بیا به یو بل هغه پې کېښولو، نو دا به چې داسې ګرځوله دا پاس هغه، نو هغه لندې به چې کوم یو دانې به د سوری بېلو د سوري کې به ور اچول، هغه به چې ګرده به میده کول. پخوا وختونو کې ژرندې نه وې او نه دا ماشینونه او دا شیان وو، نو بس دا خلکو په همدغه شي باندې دې ته به میچن دا بیا تاول او هغه به لکه دا شی به یې وړه کولو، خو نه وړه کول، دا اوس ژرندې چې یې وړه کړي سم یې وړه کړي، هغه به داسې غټ یو شی به ترنه جوړ کړي، مونږ به دا می او دا نور شیان په دې باندې معمولا خلکو میده کول میچن باندې. نو دا ښه درنده شی و، ځکه چې دا شی میده کوي اسانه خو نه کوي، زور غواړي. دا اوس په برق باندې مکسر ماشینونه چې دي هغې ډېر خرنجا کوي چې نو دغه شی به د غرز به چې کول. نو دا دې دا پل چې کوم یو دی دا پاس او لاندې دا بالکل هغه لري سره یو بل سره، نو جګوالی او ټیټوالی لري، نو په دې خاطر دروندوالی دغه دروندوالی په وجه باندې به دا شی میده کولو. نو دا خو دروند سړی دی که پاس یې په سړي باندې راوغورځوي نه سړی ورسره مړ کېږي، نو په دې خاطر باندې په سر باندې چې راخطا شي. نو ده ویلې چې زه دا د میچنې دا پل چې کوم یو دی دا جګوم دلته په سر باندې ورته راغورځم، ایسته به ختم شي. نو دا پل د میچنې دا یو برخه چې کوم دا پاسنی دی د ځان سره وخجر پاس لاړلو د کلا سر ته د هغه باندې چې کله دا نږدې شو چې اوس په رسول الله صلی الله علیه وسلم راغورځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام اشاره وکړه چې بس ځان وباسه، وحی ورته راغله. نو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم جګ شو، هېچاته هم ملګرو ته څه ونه ویلې چې څه خبره شته، همداسې روان شو لاړل هغه ته مدینې منورې ته. صحابه کرام دلته ناست هغوی د فکر وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کېدای شي د قضای حاجت په خاطر باندې بیرون لاړي، نو څه ځنډ چې شو بس دوی پسې هغه شو چې داسې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې لادرک غوندې شو، داسې څوک یې په لاره کې ذره ورته همداسې را روان وو، پوښتنه نو چې ښه را نږدې شو چا ورته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې مدینه منوره کې دی، نو دین پسې ورهلته پوښتنه وکړي چې یا رسول الله دا څه قصه وه تا خو مونږ ته هېڅ هم ونه ویل. هغه ویل چې داسې قصه وه دې خنزیرانو خبیثانو داسې پروګرام تړلی و، د پروګرام چې زه الله پاک خبر کړم نو زه به د هغې ځای نه را روان شوم، ځکه مې تاسو ته هېڅ هم ونه ویلې، ځکه دا خبره همداسې پاتې شوله. نو بیا حضرت محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه دې خلکو ته ورولېږلو او ورته ویلې چې تاسو ته 10 ورځې وخت دی، په دې 10 ورځو وخت کې مدینه خوشي کوي، بس نور به درته څه نه وایو، خو مدینې نه وځئ، ځکه چې تاسو داسې خیانت او داسې غدر د موږ سره وکړئ نو بس تاسو دې منطقې نه وځئ. خو بس دوی وخت کې چې دا خبره هغه شوله، نو عبدالله بن ابی بن سلول منافق رئیس المنافقین خبر ورکړي چې ونه وځئ، موږ هم د سره کومک کوو او بس ورسئ. سوره الحشر چې کوم په 28مه سپاره کې ده، په دې کې باقاعده دا صورت بني نذیر د صورت په نامه هم یادېږي، د همدې خلکو باره کې هم نازل شوی دی. نو هغې ورته ویلې چې مه وځئ، او که تاسو وځئ نو موږ هم در سره وځو، او که تاسو جنګ کوئ موږ هم در سره. 2000 کسان سیرت کتابونه لیکلي چې دوی ورسره وعده وکړه چې 2000 کسان موږ تاسو ته کومک درکوو. او هلته بني قریظه قبیله د یهودو بله قبیله وه، هغوی او خیبر او دا ټول خلک به را خبر کړو تاسو سره به کومک وکړي. جواب ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، بس رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 ورځې وخت ورکړو، جواب یې ورولېږلو چې موږ نه وځو، لاس استخلاص چې څه کولی شي، ځکه هغه 2000 کسان هغوی وو، هلته بني قریظه وو، هلته نورې قبیلې وې، نو کافي کسان، دوی خپل هم ډېر کسان وو. نو بس ورته ویلې چې بس نه وځو. بس رسول الله صلی الله علیه وسلم دستي صحابه کرامو ته امر وکړ چې بس ځانونه تیار کړئ او لاړ شئ، بس روان شو، ایسته د بني نذیر دا کلاګانې او دا شیان یې محاصره کړه. روایتو کې راځي چې 25 ورځې تقریبا ځنې یو میاشت هم لیکلې ده چې دا بني نذیر چې کوم یو دا محاصره شو، او چې کله محاصره شو نو د محاصرې په نتیجه کې هېڅ یې ونه شوه کړی، چې څونه غرتې پرتې ویل هغه هېڅ ونه شوه، او بس آخر تسلیمۍ ته مجبور شو او ویل چې موږ تسلیمېږو. نو عبدالله بن ابی ته خبر ورکړي چې خدای دې تباه کړه، تا خو موږ ته ویل چې موږ 2000 کسان درکوو، یو چنګټه دې م را ونه لېږله، او نه بني قریظه را ولېږه، نه خیبر، هېڅ چا هم کومک را سره ونه کړي، ځکه خو دوی تسلیم دوی دا 25 ورځې چې محاصره هم تېره کړه، په دې امید یې تېره کړه چې کېدای شي د خلک کومک را ولېږي، نو بس موږ به خلاص شو. خو چا هېڅ هم ونه شو، بس تسلیم شو. چې کله تسلیم شو نو عبدالله بن ابی بن سلول ته خبر ولېږلو چې اوس خو راشه ظالم بچیه، مونږ خو دې په غم کې کړ کړو، په لانجه خو دې کړو، مونږ خو دې په لومه کې بدام کې ګیر کړو، اوس خو خلاصون خبره وکړه که نه چې بس هغه شي. نو هغه راغی، هغه چې راغی
بس ورته چې ګوره تا د بني قینقاع سره هغه ښه سلوک کړی هغه دې کړی دوی سره به هم کې او دا دی وت خو ډېر عذر زارۍ او دا شیانې وکړه او حتی بالاخره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ورسره ومنله چې وژنم بیا نه ځکه دوی په خپل کتاب تورات کې دا حکم او تورات کې اوس هم دا حکم اوس هم بایبل کې شته دی چې که داسې موسی علیه السلام ته که داسې یو معامله وشوه دغسې ورسره بیا وکړه کسان یې ټول ووژنه نو هغه ورته چې دوی په خپل کتاب په خپل دین کې دغه شریعت کې دا مسله ده چې که داسې څوک وکړي داسې ورسره کېږي خو خیر دې نه به زه تېر شم خو دا خلک به وځي صرف یو اوښ بار چې څه شی وړي اختیار دی د سلا نه غیر سلا به نشي وړی نور شیان دي بس یو اوښ بار د ځان سره ویشي او ځي هم خدیقه د مدینې نه چې کوم ځای ته ځي خو اختیار دی نو بس څه کسان دوی شام ته لاړه او څه هغه ته په دې کسانو کې یو حیی بن اخطب مونږ یو خبره مخکې هغه کړې وه په قبا کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی ورځ یې تېره کړه هغه ورور یاسر چې پوښتنه ترې وکړه چې لالا وي همدا دی پیغمبر نبی آخر زمان خو یې څه به کوې دښمني نو د هغه سړی هم په دې هغه کې و دی هم پکې و نو دم خپلې خزانې مزانې او دا شیان چې څه لرل دی ټول وایسته دی خیبر ته د سلام بن مشکم او د غټانو سره لاړو څه شام ته لاړو ګډوډ شو سره دې ځای نه ووته د منطقې ټوله پرېښوله دې نه بعد نظیر چې کوم باغونه او خرماوي مخکې ما یې خبره کړې وه چې مهاجرینو ته انصار او صحابه کرامو څه ونې پرې آریات باندې ورکړی چې دا ونې بس تاسو ته میوه خورئ دا ستاسو شوې چاته دوه او چاته یوه او چاته درې دی هغه اندازه فامیل ته کتل چې دې سړي میلمانه خپل څومره دي هماغونه بیا چاته درې او چاته څلور چاته یوه داسې خرما یې ورکړې وې تر لسو اندازو شلو اندازو پرې بعضو خلکو ورکړې وې هغه ته مهاجرینو ته نو دې نه به استفاده چې کله بني نذیر فتح شو دا منطقه ونیوله شوه نو دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زویونه د مهاجرو باندې تقسیم کړو نو بیا هغوی ته ورته وایي چې بس ضرورت نشته خپل هغه بیرته ورکوي نو دا مالفه دا ده چې د اختیار د الله او د رسول سره یې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کړه صرف دوه کسانو انصارو ته چې د ابو دجانه رضی الله عنه غریب هغه ته پکې دوه کسان ته برخه ورکړه نور انصارو ته ورنکړي نو ټولې مهاجرین ځکه مهاجرین خو د انصارو په هغې کولو نو انصار مهاجرین ته ورته چې بس انصارو هغه ورخوښه کوي تاسو بس خپل مستقل هغه لرئ نور ضرورت نشته تاسو هغه ته خپل کارم د خبره برابر شو نو هغه خرما وي ټول هغه د باغونه ټول هم دې ته مالفه ویل کېږي چې مما افاء الله چې کوم شی فی هغه د الله او د رسول او د دې بیا دې کې د مساکینو د ټولو برخه شته یعنې دا د په دې خلکو باندې ته فیصله سره تقسیم شي د ټولو خلکو برخه پکې شته نو دا بني نذیر قبیله چې بني قینقاع خو مخکې شړل شوي په 2 هجري کال کې په 4 هجري کال کې دا بني قریظه بني نذیر هم پسې وستر شو وشړل شول او ایسته پسې لاړه دا هغه چې کوم یو دي دا نو د 4 کال په دې اخرو وختونو کې تقریبا د هغه میاشتو کې شوی دی سفر نه بعد په دې میاشتو کې شوی دی دې نه وروسته که تاسو خیال یو خبره مخکې کړې وه د احد په غزا په آخري وخت کې چې ابو سفیان راغی او هلته لاندې ودرېدل او د حضرت عمر سره خبرې وکړې نو هلته هغه یو خبره ورته وکړله چې په کال ته به یو ځل په بدر کې بیا سره مخامخ کېږي او یو ځل به بیا جنګ کوو کال ته شوال په میاشت کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بالکل منظوره ده صحیح ده نو دا هغه چې تېر شو وخت تېر شو نو چې کله د هغه وخت راغی د شوال میاشت راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کسانو ته ټول صحابه کرام ته ورته ویل چې به ځانونه برابر کړي او د ابو سفیان سره چې مونږ کومه وعده کړې د هغې وعدې د تحقق دپاره ځانونه برابر کړي نو وایي چې 1.5 زره کسان صحابه کرام برابر شو 1.5 زره کسان صحابه کرام برابر شو او روان شو بدر ته ځان ته ورسولو نو هلته هغوی هم خو تیار هغوی دعوت خو هغوی کړی و چې مونږ بیا جنګ کوو نو هغوی هم ځانونه برابر کړه راووته 2 زره کسانو 2 زره کسان یو ځای پورې چې راغله بس نو په دې وخت کې قحطي هم راغلی و هغه هم راغلی او بیا چې د مسلمانانو دې حالت نه خبر شو چې 1.5 زره کسان راغلي ورخطا شو چې 300 کسان مونږ په بدر کې داسې وزغلولو او 200 کسان په احد کې مونږ سر پامدونه وکړه چې دا خلک د غره ډاډې ته ټېل وهل نور هم څه ونه کړه دا چې 1.5 زره کسان مونږ 2 زره کسان ولا چې داسې د هغه غوندې سره وشکوي سره د بازانو په شان باندې نو بس ځان دې خوا پښه کې بالاخره یو ځای پورې چې لاړه نو خلکو ته ورته وایي چې
ګوره واښه هم نشته دی او هغه هم نشته او خوراکي شیان هم نشته او جنګ خو مصارف غواړي هر څه غواړي موږ مصرف هم نه رسېږي بس همداسې بیرته وګرځېد واپس لاړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدر کې 8 ورځې هلته تېرې کړې او په دې 8 ورځو کې بس هلته خو غټ بازار و نو بازار کې هر چا چې شی وړي ځان سره خرڅ کړه واخله او خرڅ کړه دا ډېره ګټه پکې وکړله نو بیا 8 ورځو نه بعد نو خپل روب او ترس په دې خلکو کېنولو چې که تاسو د جنګ هغه لرئ د هغې نه مخکې اماده یې ورته خو چې تاسو هغه کوئ د 8 ورځو نه بعد بېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته راغی مدینې منورې ته دې ته ویل کېږي د بدر ثاني غزا یعنې یو خو بدر کبرا دی هغې ته بدر کبرا ویل کېږي دې ته بدر ثاني ویل کېږي نو دا غزوه چې کوم یو ده پېښه شوې ده په د هغه کې 4م کال د شوال په میاشت کې بدر ثاني پېښ شوی دی صرف جنګي چا ونه شو لاړه هلته 8 ورځې تېرې کړې تجارت خوراکړه ورکړه دا شیان وشو او د هغې نه بیا بېرته راغی نو انشاءالله د دې نه بعد یو بل مهمه مسله د موږ په دې تاریخ کې راغلې ده او سیرت په هغه کې چې په 4م کال یا 5م کال شاوخوا 4م کال تقریبا اخر وختونه برابرېږي په دې کې یو مهمه د بني مستلق په نامه باندې یا مرسیع په نامه باندې یو غزوه پېښه شوې ده هغې واقعیت لږ ډېر هغې تقریبا کېدای شي یو درس آینده یې موږ 25م درس همغه شي هغه لږ مهم څه اخلاقي او څه قانوني مسایل پکې ډېر دي نو هغه به انشاءالله بیا په بل درس کې وایي دا درس همدونه بس دی وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.